اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د زده کوونکو د نن ورځې درس موضوع ده د نهم فصل مهم ټکي. په دې درس یا ویډیو کې به تاسو ته د نهم فصل درسونه په خلاصه ډول بیا تاسو ته وړاندې کوم ترڅو ستاسو پوهه لا زیاته شي. اول ټکی په مستوي کې، هر کله چې موږ ټکی په مستوي کې یا په یوه ساحه کې ټاکو د هغې لپاره د مختصاتو قایم سیستم اړین دی او په دې سیستم کې هر ټکی موږ په یوه مختصه سره ښیو یا په یوه مرتبه جوړه سره ښیو چې دغه په عمومي ډول په دې ډول ښودل کیږي، یعنې د ایکس فاصلې او د وای ترتیب درلودونکي نقطه یا ټکی. او دوهم د قایمو مختصاتو سیستم. د قایم مختصاتو سیستم چې دی دا د دوو محورونو په اساس رامنځته شوی دی چې یو ته یې د فاصلې محور او بل ته یې د ترتیب محور، یا یو ته یې د ایکس محور او بل ته یې د وای محور ویل کیږي. په دې ځای کې افقي محور چې دی دا د فاصلې محور یا د ایکس محور بلل کیږي او دغه عمودي محور چې دی دې ته د ترتیب محور یا د وای محور ویل کیږي. په یاد ولرئ چې د مبدا څخه یا د طاقتو نقطې څخه ایکس محور ښی خواته مثبت قیمتونه اخلي یا مثبت قیمتونو درلودونکی دی او چپې خواته منفي وای محور پورته خواته مثبت قیمتونو درلودونکی دی، ښکته خواته منفي. دریم په مستوي کې د یو ټکي مختصات. له دې څخه هدف دا دی چې په قایم مختصاتو سیستم کې یو ټکی یوازې د یوې مرتبې جوړې سره اړیکه درلودونکی دی او برعکس دې دغسې وایو چې هره مرتبه جوړه بیا د یوه ټکي سره اړیکې درلودونکي ده. مقصد دا دی چې یو ټکی یوازې یوه مرتبه جوړه درلودونکی دی، نه دا چې یو ټکی د دوه مرتبې جوړې ولري یا د څو مرتبې جوړې ولري او برعکس دې دغسې وایو چې یوه مرتبه جوړه یوازې د یوه ټکي نمایندګي کولی شي، نه د څو یا د دوو ټکو. ښه لکه مثال وایو چې پی یو ټکی مثال 3 او 15 د دې مختصې اړوند ټکی که موږ دلته سیستم کې واضح کوو نو دغسې کوو. د ایکس په محور 3 واحده، 1 2 3. د وای په محور 15 واحده، دواړه مثبت دي، 1 2 3 4 15. نو دلته یوازې دغه مختصه موږ ته همدغه یو ټکی راښایي، یعنې دا مختصه د یو بل ټکي نمایندګي موږ تاسو ته نشي کولی او برعکس دی. ښه مجهول و متحول هغه توری چې په ازاد ډول قیمتونه اخیستلی شي هغې ته متحول وایو او هغه توری چې په ازاد ډول قیمتونه نشي اخیستلی هغې ته مجهول وایو. لکه مثال په دې تابع کې اف ایکس مساوي کیږي 3x برابر په دې ځای کې x چې دی ازاد متحول دی او f مجهول دی، ځکه چې x په ازاد ډول هر قیمت اخیستی شي اما f قیدیت لري د ازاد متحول سره تر څو چې د هغې قیمت معلوم نشي تابع کوم قیمت نشي اخیستلی، نو ځکه دلته x ازاد متحول او f مجهول دی. پنځم رابطه کله چې د دوو شیانو د دوو اعدادو ترمنځ په ټولنیز ډول یا په ریاضیکي اساس یوه رابطه موجوده وي یا یوه اړیکه موجوده وي، دغسې یوې موضوع ته موږ په ریاضي کې رابطه وایو. شپږم خطي رابطه. دغسې یوه رابطه چې ګراف یې مستقیمه کرښه وي هغې ته به خطي رابطه وایو. اووم خطي رابطو جوړښت. خطي رابطو جوړښت څخه هدف دا دی چې که چیرې د یوې موضوع اړوند ګراف مستقیمه کرښه وي او د دغه موضوع موږ په شفاهي ډول وویل شو، په الجبري ډول یې ولیکل شو او حل یې پیدا کړی شو، دغه پړاوونه د خطي رابطو د جوړښت په معنا دي
چې دا په حقیقت کې په ورځني ژوند کې د خطي رابطو د تطبیق په معنا دی. اتم تابع هغه رابطه چې د ډوماین د سیټ هر عنصر یې د کوډوماین د سیټ د یوه عنصر سره رابطه درلودونکی وي. دغسې یوه رابطه چې په هغې کې د ډوماین د سیټ څخه کوډوماین ته یو عنصر له یوه څخه د زیاتو عنصرو سره رابطه درلودونکی وي، نو په دې ډول بیا موږ وایو چې دغه یوه تابع نه ده. په تابع کې شرط دا دی چې د ډوماین د سیټ هر عنصر د کوډوماین د یوه عنصر سره رابطې درلودونکی وي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په دې خلاصه ټکو باندې پوه شوي وئ. په راتلونکي ویډیوي درس کې به تاسو ته 10 فصل چې احصایه ده انشاءالله وړاندې شي. تر هغې مو الله مل شه.